ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن د تدریس اولنۍ ویډیو ده. په دې ویډیو کې د فزیک اړوند یو څو خبرې کوو. په تاریخ باندې غږیږو، په اهمیت باندې غږیږو او په ماهیت باندې. د فزیک یو خلاص تاریخ د بشر د ژوندانه له پیل څخه انسانان د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې تل له داسې پوښتنو سره مخامخ کېدل چې روښنایي څه شی ده، اسمان کې څه شی ګورو او داسې نورې. دې ډول پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د فزیک علم منځته راغی. تر 1850 میلادي کال پورې داسې لیکنو او تجربوي کتنو شتون درلوده چې د طبیعي فلسفې یا تجربوي فلسفې تر عنوان لاندې لوستل کېدلې. له فلسفي تجربو څخه راټولې شوې نتیجې ښایي چې یو سړی نشي کولی په ټولو علمي، ادبي او فلسفي برخو کې کار وکړي. همدا وجه وه چې په 1850 میلادي کال کې کیمیاپوهنه، ستورپېژندنه، ځمکپوهنه او نور له تجربوي فلسفې څخه جلا او د ځانګړو علومو په توګه منځته راغلل. له دې څخه وروسته د تجربوي فلسفې پاتې برخې فزیک پورې وتړل شوې. فزیک د اندازه کولو علم دی او په نظري ډول په لاندې 5 برخو ویشل شوی دی. اولنۍ برخه یې میخانیک، دویمه برخه یې ترموډینامیک، درېیمه یې الکترومقناطیس، څلورمه یې کوانټم میخانیک، پنځمه یې نسبیت. میخانیک د جسمونو د میخانیکي نظریې څخه بحث کوي. ترموډینامیک له تودوخې او تودوخې د درجې سره اړیکه لري. الکترومقناطیس برېښنا، مقناطیس او د الکترومقناطیسي وړانګو تشعشع څېړي. کوانټم میخانیک د مایکروسکوپي نړۍ خاصیتونه بیانوي. نسبیت د ذرو له ډیرو تیزو سرعتونو څخه بحث کوي. هغه لومړنۍ نظریه چې د فزیک علم د تاریخ په اوږدو کې وده موندلې وه د میخانیک له نظریې څخه عبارت ده. دې نظریې د ارسطو څخه د نیوټن تر زمانې پورې وده وکړه. هغه وخت چې نیوټن د میخانیک په نوم خپل مشهور کتاب ولیکو، دا نظریه لوړې او وروستۍ مرحلې ته ورسېده. د نیوټن میخانیک د 18مې او 18مې پیړۍ په لړ کې کوم سیال نه درلودو. وروسته د 19مې پیړۍ په وروستیو کلونو کې الکتروډینامیک او ترموډینامیک منځته راغله چې د ماکسویل، فارادی، امپیر او داسې نورو په څېر پوهانو د هغې په منځته راوړلو کې ارزښتناک رول درلودو. په دې وخت کې یو بل ستر کشف د انرژۍ د تحفظ قانون څخه عبارت دی. میخانیک، الکترونیک، ترموډینامیک په ټولیز ډول د کلاسیک فزیک په نوم یادیږي. په داسې حال کې چې د کوانټ یا نسبیت میخانیک د معاصر فزیک په نوم یادیږي. په دې وروستیو کې د مادې د تراکم فزیک، د لوړې انرژۍ فزیک، کوانټم فزیک، همداسې نور فزیکونه په دې برخه کې زیات شول چې دا اخري 2 دانې تراکم فزیک او د لوړې انرژۍ لرونکو فزیک اوس حال د معاصر فزیک په نوم یادیږي. فزیک ولې لولو؟ اهمیت یې: فزیک زده کړه له دې امله ډیره اړینه ده چې د ساینسي مضامینو اساس تشکیلوي. هر ساینس پوه چې د ساینس په هره برخه کې کار کوي د فزیک د قوانینو څخه استفاده کوي. د مثال په توګه که کیمیاپوه یو مالیکول جوړښت څېړي د فزیک د قوانینو څخه استفاده کوي. همدارنګه که اقلیم پوه د انساني کړنو اغیز په اتموسفیر او په سمندرونو باندې مطالعه کوي د فزیک د قوانینو څخه استفاده کوي. فزیک د ټکنالوژۍ او انجینرۍ اساس هم دی، ځکه هیڅ انجینر د فزیک د قوانینو څخه پرته د مثال په ډول د تلویزیون پرده، سیارو ته د فضا نور یا د سپوږمکۍ لیږد دا نشي کولی.
حتی د موږک تلک په جوړولو او داسې نور باندې هم د فزیک د قوانینو څخه استفاده کوي. د فزیک مطالعه ننګونکې ده، پیچلې ده، زړه ماتونکې هم ده، کله کله دردونکې هم ده، خو قناعت بخښونکې ډېره ده. همدارنګه ستاسې د نسبي ځیرکتیا ته زړه راښکونکې هم ده. که چېرته د اسمان شینوالي په فضا کې د راډیوي څپو خپرېدو د سپوږمکیو په مدار کې پاتې کېدلو ته حیران وئ، نو د فزیک په مطالعې سره به یې ځواب ترلاسه کړئ. تر ټولو پورته وبګورئ چې فزیک په نړۍ پیژندلو کې د انساني عقل تر ټولو لوړه لاسته راوړنه ده. اوس راځو د فزیک ماهیت ته. فزیک ماهیت د کیفي برسېره کمی هم دی. فزیک د تجربې په نتیجې او د وړاندیز په دقیق اندازه کولو باندې ټینګار کوي، نو ځکه ورته د اندازهګیرۍ علم هم وایي. فزیک په حقیقت کې یو تجربوي او منظم علم دی. د دې علم د حاصلولو، تنظیمولو او پرمخ بیولو یوه مخصوصه طریقه ده چې مهمې برخې مشاهده ده، تجزیه ده، نظریه ده. په مشاهده کې فزیک پوه یوه طبیعي پیښه مشاهده کوي، ګوري. دغه مشاهده شوې پیښه یا تجربه په دقیق ډول اندازه کوي او ثبتوي. بیا دغه ثبت شوې ډیټا خپروي. د بیا تکرارولو له امله یې درستوالی او نادرستوالی معلومیږي او په دې علم کې څو څېړونکي اشتراک کوي. له دې وروسته د تجزیې مرحله شروع کیږي. د تجزیې شروع د ثبت شوې ډیټا څخه کیږي. په دې مرحله کې د طبیعي پیښې لاملونه پیدا کیږي او د مؤثره فزیکي مقدارونو سره اړیکه پیدا کیږي. مختلفې فرضیې وړاندیږي. په فرضیې باندې تجربې سرته رسیږي. که چیرې د تجربې نتایج صدق نه کړه، فرضیه ردیږي او مناسب ترمیم ورکړل کیږي. نظریه د کامیابو فرضیو څخه په لاس راځي. هغه کامیابه فرضیه چې پرته له زیاتې مودې او تجربو څخه منځته راغلې وي نظریه بلل کیږي، او هغه کامیابه فرضیه چې د څو متعددو او مختلفو تجربو څخه لاسته راغلې وي قانون بلل کیږي. راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله د واحداتو په نړیوال سیستم باندې او په اندازهګیرۍ باندې بحث کوو. الله مو مل شه.